د لغمان والي د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د ښې نمانځنې په موخه مسؤلینو ته په بېلابېلو برخو کې لازمې لارښوونې وکړې. نن د دوشنبې په ورځ د کب په 4مه نیټه د لغمان والي رحمت الله یرمل په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي ناسته په داسې حال کې ترسره شوه چې پر مهال د ولایت مرستیالانو د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او ګڼو نورو برخه درلوده. پرانیستونکې وینا ولس ته د حساب ورکړې د جوړېدو په اړه د اړونده کمیسیون ګزارش د بادپخ ولسوالۍ کلینیک او د مهترلام ولایتي روغتون د ستونزو په اړه د عامې روغتیا د رئیس وړاندیز او یو شمېر نور موضوعات د نن ورځې اداري مجلس له مهمو اجنډاو څخه ول. په پیل کې د لغمان والي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو په کچه د امنیتي وضعیت د معلوماتو شریکېدو سربیره مرکز کابل ته د خپل سفر او هلته له بېلابېلو مسؤلینو سره د ناستو او لاسته راوړنو اړوند معلومات شریک کړل. نوموړي ولس ته د حساب ورکړې پروګرام د لا ښه ترسره کېدو او د سکتوري ادارو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په خورا لوړې حوصلې د هر څه حساب ملت ته ورکړي. ښاغلي یرمل له ټولو رئیسانو غوښتنه وکړه چې مرکز او ولایتونو ته د سفر پر مهال د حتما د په جریان کې کوي. د لغمان والي دغه راز د کب 9 چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې سره برابره ده د غوره او لا ښې نمانځنې په موخه د ولایت مرستیالانو په شمول یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارله چې په دغه برخه کې هر اړخیز کار ترسره او یادو مراسمو ته ولسي رنګ ورکړي. هغه ویل چې د ټولنې هر قشر د رادعوت او د امنیتي ځواکونو د روحیې پیاوړتیا لپاره د ګڼ پروګرامونه ترتیب شي. نوموړي دغه راز د مهترلام په ولایتي روغتون کې د غوره او باکیفیته روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو لارښوونه وکړه. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال ملت ته د حساب ورکړې غونډې د بشپړ چمتووالي لنډ گزارش شریک او دغه راز د کب د 9 په اړه هم د ترسره کړو چارو معلومات وړاندې کړل. د ولایت مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي هم دغه راز د ګڼو ادارو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې او د غوره کارونو لارښوونه وکړه. د اداري مجلس په دې ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو سربیره د ادارو مسؤلینو خپل نظریات غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړل.